السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولي الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل لړخه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته د عکسونو ښایسته کولو ډېر یو ښکلی او ډېر خوندور اپلیکیشن راوښیم. په دغه عکسونو کې تاسو په دغه اپلیکیشن کې تاسو په خپل عکسونو سره قسمه نخرې کولی شئ. مطلب ویښته ورته لګولی شئ، ګریف ورته لګولی شئ، ټوفۍ وغیره کمچایي هر څه چې دي هغه پکې تاسو لګولی شئ. ډېر زیات چینجز تبدیلیانې پکې تاسو راوستلی شئ. نو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مخ دینه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې درکړی دی. هلته نه به سمپل دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله هم چې را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شیان یو انټرفیس راولي. دلته کې تاسو ته دوه آپشنز راکوي، کیمرا ګیلري. کیمرا مطلب تاسو دغه ټایم کم عکس واخلئ هغې کې ایډیټینګ کول غواړئ نو دغه شان، او که نه تاسو وایئ چې خپل له موبایل ګیلري نه یو عکس راواخلئ او هغې کې تاسو ایډیټینګ وکړئ نو سمپل خپل له موبایل ګیلري ته به لاړ شئ، هغه عکس په سلیکټ کړئ. اوس کم کې چې تاسو دغه څیزونه لګول غواړئ دا به له دې ځای نه تاسو ریسایز کړئ. مطلب که سایز یې غټ وي نو هغه به تاسو وړوکی کړئ. بس که دلته کې تاسو راشئ هیرز دي، مختلف د ویښتو کم سټایلونه چې دي، چې کم یو سټایل چې تاسو خوښ وي سمپل هغه به تاسو څه کوئ هغه به راواخلئ. دغه شانتې به تاسو د دې ځای نه ښه ښکلی ریسایز کوئ. ټیک ده چې څنګه تاسو ته ښکاري دغه شانتې به تاسو ته راواخلئ، ښه ښکلی ریسایز به یې کوئ، سایز به یې برابر کوئ، خپل عکس ته به یې ولګوئ. دا وګورئ ما د موبایل په سکرین باندې به تاسو ته ښه واضحه ښکاري. ټیک ده دا شو. ورپسې که تاسو راشئ دلته کې ایډ آن یو آپشن یې تاسو له راکړی دی. اوس تاسو وګورئ دلته کې مختلف د ګیرې ډیزاینونه دي. تاسو کم یو ډیزاین خوښ وي نو سمپل هم هغه به تاسو له دې ځای نه سلیکټ کړئ، هغه به خپل عکس ته تاسو ولګوئ. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به زما د موبایل په سکرین باندې ښه واضحه ښکاري. ټیک ده چې تاسو څنګه کولی شئ دغه ایډیټینګ کم چې تاسو ته ما په دې ویډیو کې راوښیو. دا وګورئ دلته کې دا سلیکټ شو. اوس که تاسو راشئ بل آپشن له ایډ آن باندې بیا کلیک وکړئ نو دلته کې مختلف د بریتو سټایل کم سټایل چې تاسو خوښ وي نو هغه هم د دغه ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ، خپل چایس هغه پې لګولی شئ. دا شو. ورپسې که تاسو وګورئ نور تاسو ایډیټینګ کول غواړئ، مختلف ګلاسز دي، کمې چشمې چې وي هغه تاسو لګولی شئ. دغه شانتې مختلف کیفونه دي، ټوفۍ دي، هغه تاسو خپل له خوښې لګولی شئ. دغه شانتې باډۍ باندې چې ټیټو وغیره لګول غواړئ نو هغه پې هم تاسو د دې ځای نه لګولی شئ. سمپل هغه به تاسو سلیکټ کړئ چې کوم ځای کې تاسو په خپل عکس باندې هغه لګول غواړئ نو هغه پې تاسو لګولی شئ. دا وګورئ ډېر خوندور څیزونه دي پکې ستاسو د عکسونو جوړولو دپاره. دلته کې تاسو راشئ مختلف ټایي تاسو لګولی شئ د دې ځای نه په خپل دغه عکس باندې. ورسره که تاسو وګورئ دلته کې ډېرې ښایسته فلټرې هم تاسو ته میلاویږي. کوم فلټر ستاسو خوښ وي نو هغه فلټرې هم تاسو لګولی شئ. که څوک د عکسونو ایډیټینګ شوق لري نو هغو لازمي دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې یو ځل ټرای کړئ. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.